Microsoft Word na شروع کو چې Microsoft Excel سوري څه شی دی Excel څه لپاره کارول کیږي نو دا غي باره کې اوسو خبره تاسو سره تشریح کوم سبا د نسو کوېسچن کولی شي چې what is Microsoft Excel او Excel څه شی دی څه لپاره کارو وغیرہ وغیرہ بس چوپ so what is Microsoft Excel Microsoft Excel څه شی دی سبا د نسو کوېسچن کوي what is Microsoft Excel Microsoft Excel سلمان په دونه دغه باندې تاسو هغه سرکاري وخت لږ تاسو نشئ پاتې what is Microsoft Excel یاد ساته Excel means excellent ته ویل کیږي Excel څه معنی ده excellent او excellent وایي زبردسته Excel means excellent یاد ساته دا یو excellent program دی یو زبردست program دی the accounts او the calculation لپاره so Excel is an excellent program سبا د نسو question کوي program for accounts and calculation the Excel چې کوم دا یو excellent program دی د پاره د accounts او د calculation د پاره د محاسبې د پاره او د accounts د پاره قاری صاحب بل زه ته ګورم دی خو Excel means excellent program for accounting and calculation accounts او محاسبې د پاره دا یو ډیر زبردست program دی سبا د نسو کوېسچن کولی شي دی باره کې بیا اوس accounts څه شی دی calculation څه شی دی دا کوېسچن نه کېدی شي چې په دې کې ما یو دوه اصطلاحات وکارول یو موږ سره calculation دی او بل موږ سره accounts دی نو چې کلم تاسو calculation او accounts باره کې چاته توپیر ښایي یا مختلف والی ښایي نو باید چې یو څو خبرې ذهن کې تاسو یاد وساتئ چې د calculation او د accounts ترمنځ فرق شته دی چې calculation څه شی دی نو مطلب دا دی چې کلم تاسو په Excel کې یو ځای کې ودرېږئ او مساوي علامه ووهئ او د مساوي علامې نه بعد چې کوم دی وګورئ دقسې څه اعداد جمع کې یا منفي کې یا ضرب کې یا تقسیم کې تاسو نو د هغې د لارې نه چې کوم انسر تاسو ته راځي انټر یې کړئ نو به تاسو ته اټومیټیکلي ابه یا جمع کوي یا ضرب کوي یا وټ ایور دې ته موږ کیلکولیشن ورته ویل کېږي مطلب مساوي علامه تاسو ورکړه او د هغې نه بعد چې کوم دی تاسو ډایرکټ محاسبه وکړه دغه ستاسو کیلکولیشن دی دغه ستاسو محاسبه ده د سره وګورئ که چېرته زه ضرب کوم لکه 12 نو دا د ضرب علامه ده ملټیپلایډ بای 2 د هر یو محاسبې نه مخکې به مساوي ساین خامخا تاسو ورکوئ تر څو پورې چې مساوي ساين نی ورکړي مساوي سمبل نی ورکړي یا ساته دا محاسبه چرم تاسو نشئ کولی او ګورئ تر انټر وخه هغه انسر به تعالی اټومیټیکلی خود به خود به درکې تاسو ته بیا مساوي وګورئ زه تر کوم چې 45 ډیوایډ بای 5 وګوره دې طریقې سره که زه انټر کما ماته به وایي 9 نو ګوره تقسیم دپاره دغه سلیش علامه ده چې هر څه کوئ تاسو دغه سلیش علامه تاسو یو په یو کارولی شئ دی دا د تقسیم دپاره کارولی شي او د منفي دپاره خو بس تاسو سره منفي علامه ده چې ګورئ مساوي هر یو چې کومي تا سره -10 نو ګورئ څومره اسان طریقې سره دقسې 1 بای 1 دا محاسبه کولی شي نو دا ټول دي که هغه موږ سره یاد ساتئ ایډیشن دی یا چېرته ملټیپلیکیشن دی یا موږ سره ماینس دی یا ډیویژن دی تقسیم دی دا څلور واړو عملیات چې کوم کېږي ډایرکټ د مساوي علامې نه پس نو یا ساته دې ته مونږه کیلکولیشن ورته وایي کیلکولیشن به تاسو له یو انسر ډایرکټ درکوي درته جواب به ډایرکټ درکوي تاسو ته او یاد ساتئ بل موږ سره اکاونټس دي د اکاونټس مطلب څه دی یا د اکاونټ مطلب څه دی السلام سبا د نسو کوېسچن کولی شي چې اکاونټس دې څه شي موږ سره what do you mean by accounts وګورئ یاد ساتئ اکاونټس چې د اکاونټس که تاسو دلته ګورئ نو اکاونټس یاد ساتئ دا به د یو خاص پروسې نه پس تاسو له جواب درکوي درته دا به د یو خاص پروسې نه پس جواب درکوي یاد ساتئ will give an answer after
a cycle completion چې یو سایکل برابر شوی نی یا ساته دی تاسو له انسر نشي درکولی لکه هغه سایکل څه شی دی هغه د اکاونټینګ سایکل دی هغه رولز به تاسو یاد ساتئ چې ته ګیپ ورته ویل کېږي وروسته بیا د هغې باره کې انشاءالله خبرې کوم جنرالي اکسپټډ اکاونټینګ پرنسپلز مطلب دا دی چې اول به تاسو سره جورنل وي د جورنل نه پس به تاسو سره لیجر وي بیا به تاسو سره ټرایل بیلنس وي بیا به ټرایل بیلنس وي بیا به ها بالکل whatever journal ledger trial balance income statement او خیره کې به تاسو سره یاد ساتئ ها بالکل whatever د دې نه پس پتا ته جواب ملاویږي دا سایکل چې تر څو پورې برابر شوي نی تر هغې پورې تاسو دې انسر نشئ کتی جورنل کم ځای کې دی لیجر کم ځای کې دی ټرایل بیلنس کم ځای کې دی فاینانشل سټیټمنټ کم ځای کې دی ما سره دا کوېسچنس به دنه کېږي تاسو نه پاس باید تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ چې جورنل لیجر ټرایل بیلنس اینڈ فاینانشل سټیټمنټ چې کوم دی یا ساتئ دا یو څو سټیټمنټس په دې کې دي مثلا باید تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ دلته تر څو پورې چې دا سایکل برابر شوي نی تر هغې پورې تاسو ریزلټ چې کوم دی هغه نشئ اخیستی یو کین ناٹ ټیک ریزلټس فرام اټ دا خبره ذهن کې تاسو یاد وساتئ یا ساتئ دا د اکاونټینګ او د کیلکولیشن باره کې یو څو خبرې وي سبا د ایکسل کې څوک تپوس کوي چې اکاونټینګ او کیلکولیشن کې څه توپیر دی څه فرق دی باید چې تاسو یو څو خبرې ورته وکړئ چې کیلکولیشن مساوي علامې نه پس کېږي او اکاونټ چې کوم تر څو پورې د سایکل نی برابر شوي تر هغې پورې تاسو په دې باندې کار نشئ کولی دلته یاد ساتئ په د ټول نه مهم سیمبل چې کوم دی د ټول نه important factor ورته زه وایم آر سیمبل د ټول نه مهم څه چې دی په ایکسل کې او سیمبل دی او هغه څه شی دی هغه ایکول ساین دی دا خبره ذهن کې تاسو یاد وساتئ ایکول ساین یعنی دا مساوي علامه د موږ سره دا یم که دا مساوي علامه ستاسو کار پرېږدي په ایکسل کې یا ساتئ ستاسو د ایکسل چې څومره کارونه دي هغه یو هم تا سره کار نه کوي it wouldn't work after all this نه به کوي کار تاسو سره داسې تر څو پورې چې تاسو ایکول ساین نی ورکړئ ایکول ساین تر هغې پورې یاد ساتئ دا چې کوم دی تاسو له انسر نشي درکولی دته اټ ول ناٹ ګیو یو ان انسر جواب نشي درکولی تا سره یو کس وي چې زه ډایرکټ کوم داسې لکه 200 پلس 500 نو داسې و ډایرکټ چېرته تا سره کیدی شي مساوي علامه به خامخا دې نه مخکې تاسو وښئ لکه مثال وګورئ مساوي وګورئ در کوم چې سه 500 پلس 500 چې کله تاسو انټر کړئ نو اوب تاسو لا انسر 1000 بدل درکې مطلب دا دی چې مساوي علامه تاسو لپاره مهم ده چې په سٹارټ کې وخه یو کس وی سر آیا بدون مساوي سیمبل نه مساوي علامه نه کیږي دا هر څه ها بالکل کیږي سبا د نو کوېسچن کوي را بشه تاسو فایل مینیو ته را بشه دیز ان آپشنز ته براشه بیا د آپشنز نه بعد چې کوم دی را بشه تاسو ایڈوانسډ باندې بکلیک کې او په دې کې اینڈ ته براشه تاسو لاست اینڈ ته په دې کې یو کمانډ دی چې ته ټرانزیشن فارمولا انټری یا ایوالویشن وته ویل کی ټرانزیشن فارمولا ایوالویشن ټیک مارک په ان کې او دا به اوکے کې دي سینه بس زه در کوم سه 500 پلس 500 سوري ټ سه فایل مینیو آپشنز را بشه تاسو ایڈوانس ته او د ټرانزیشن فارمولا انټری ته ټیک مارک دي سینه آن بکې بس سوري دا به اوکے کې دلته سو در کوم سه 100 پلس 100 نو چې انټر کې کنه بدون د مساوي علامه نه اب تاسو اتوماتیکلی دا سلام دا ټوټل به تخی تاسو ته وګوره any 900 multiplied by 9 انټر کې دې نه مساوي علامه کتا سورم نه کې د مساوي په خپل باندې ورکی وته نو سبا د یو کس په انټرویو کې کوېسچن کولی شي سوال درنه کولی شي چې آیا بدون د مساوي علامه نه مونږ کیلکولیشن کولی شو ستاسو انسر به یس وی ها وی کین ډو اټ ستاسو انسر به یس وی بالکل مونږ د مساوي علامه نه بدون د مساوي علامه نه مونږ محاسبه صحیح طریقې سره کولی شو خو دا غیر لپاره دغه یو خبر یاد ساتئ چې آپشن ته برازه ایڈوانس کا اول ته لاست ان کې یو چیک په ان کوي تاسو کم یو دی ټرانزیشن فارمولا انټری دا په اند کې د آپشن موږ سره موجود دی اند آپشن دی تر څو پر جدا ټیک مارک تاسو نه ان کړي تر هغه پر یاد ساتئ تاسو مساوي علامه به خامخا کاروي
او کنه تاسو دا ټیک مارک آف کې راشه دې زنه فایل مینیو ته راشه دلته وګوره آپشنز باندې کلیک کې دا غي نه بعد چې کوم دی د ایڈوانس ته راشه دلته او دا غي نه بعد دلته لاست اند کې دا ترانزیشن فارمولا انټری ته ټیک مارک آن کې او دا مو کې کدي زنه نه هڅه ساته بیا به دا مساوي علامه تاسو کار نه کوي 400 + 400 کې وګوره داس نو سبا د نسو کوېسچن کوي باید چې دې طریقې سره دغه یو څو خبرې ذهن کې د ایکسل باره کې یاد وساتئ چې دا ایکسل څه شی دی نو دا ایکسل یو ایکسلنٹ پروګرام دی دا یو زبردست پروګرام دی څه دپاره کیلکولیشن اینڈ اکاؤنټس دپاره کیلکولیشن عام محاسبې ته وایي او اکاؤنټس چې کوم دی زیات کړ دفتري کارونو دپاره کارونه کېږي چې تاسو وایئ جورنل لیجر ټرایل بیلنس انکم سټیټمنټ بیلنس شیټ تر څو پر چې فاینانشل اکاؤنټس هم نه ویلي تر هغې پورې یاد ساتئ تاسو په ایکسل کې په اکاؤنټس باندې نشئ پوهېدی خو بیا هم زه ان شاء الله په اینډ کې یو پروجیکټ چې کله کوم نو دا هغې رولز زه څه ناڅه تشریح کوم په هغې باندې به ډېر په اسانه سره پیش شي Another one is Excel, how to open Excel, how to run Microsoft Excel. Microsoft Excel به څنګه خلاصوي تاسو how to run Microsoft Excel. Microsoft Excel به څنګه خلاصوي تاسو ته ما ډایرکټ کوم ویلیو چې رن تراشه او Excel په پکې ولیکې and then press enter. یو خدا طریقه تاسو سره you just come here how to run so Excel ولیکې and press enter بس easy دی کنه راځم د Excel چاپیریال ته ها د Excel environment ته راځم Excel environment ته چاپیریال ته راځم څنګه چې تاسو سره د مایکروسافټ ورډ چاپیریال دی کنه بالکل هماغه شکل کې تاسو سره د خو دې کې یو څو خبرې مختلف دي لکه دا ټایټل بار دی دا ټایټل بار دی دا کویک ایکسس ټول بار دی دا بل تاسو ریبن دی دا یو پکې تاسو سره ټیب دی دې ځنه ټیب وګوره یو پکې تاسو سره ښکاري او په دې ټیب کې تاسو سره کمانډ دي سب ګروپ کمانډز او په دې کې وګوره د کونج کې ورکوټ غونته نه خاطر چې نور کمانډز تاسو لدر کوي نو دې ته ډایلاګ باکس لانچر وته ویل کیږي وګوره ما خو تاسو نه کوېسچنز هم پرونه نه کړ just simple questions ډایلاګ باکس لانچر او بیا نور لاندې سکرول بار موږ د هغې باره کې خبره کړې وه او دغه نور چې کوم تشریح کوم نو دا مختلف دي دې سوالاتو جوابات به خامخا تاسو ورکوئ So what is workbook? Number one خبره د workbook ته نه کېدی شي workbook څه شی دی نو موږ داسې ویلی شو چې a workbook is a collection of sheets یو څو sheets یوځای شي نو هغې ته یاد ساتئ موږ workbook ورته ویلی کېږي دا ما سره وګورئ لیکلی دی که نه book number 1 Microsoft Excel book number 1 Microsoft Excel. A workbook is a collection of sheets. چې کله یو څو sheets یوځای شي هغې ته موږ workbook ورته ویلی کېږي لکه تاسو وګورئ که نه دا sheet number 1 دی وګورئ دا sheet number 2 بله م اخیستی شم 256 sheets نه زیات sheets نشئ اخیستی په یو ورکبوک کې 256 نه 256 sheets نه زیات sheets چې کوم دی هغه تاسو نشئ اخیستی دا خبر ذهن کې تاسو ځان سره یاد وساتئ نو ګوره څومره اسان طریقې سره سبا د نه څوک کوېسچن کوي باید چې دې طرز نه یو څو خبرې یاد وساتئ او دې لارې نه استفاده وکړئ تاسو یو مسټ ریممبر دس وایم یو په یو ته وایم our book is a collection of worksheets په مایکروسافټ ورډ کې ورته مونږ ډاکومنټ وایي ډاکومنټ مونږ به وایو چې کله یو څو پیجز یوځای شي نو هغه ډاکومنټ جوړوي اوس دلته یاد ساتئ ورکبوک د څه نه جوړېږي د نمبر آف شیټس نه یو څو شیټس یوځای شي هغې کې ورته ورکبوک ورته ویلي کېږي هماغه پیج وي هماغه ورقه وي خو بس صرف نوم یې ولې چینج کړ که تاسو پاور پوینټ ته راشئ نو هلته ورته پریزنټیشن وایي او پریزنټیشن چې کله یو څو سلایډز یوځای شي نو هغې ته پریزنټیشن ورته ویلي کېږي خو صرف او صرف اصطلاح مختلف شي نور خو ورقه هماغه ورقه تاسو سره نو یاد ساتئ څنګه چې موږ په مایکروسافټ ورډ کې ډاکومنټ یو څو ورقونه جوړېږي دغسې ورکبوک چې کوم دی یو څو شیټس نه جوړېږي تا سره کله چې تاسو مایکروسافټ ورډ تر ایکسل ته راشئ او د نیو باندې کلیک کې نیو بک باندې کلیک کې تاسو
عمومي په دې کې تاسو سره یو شیټ وي که تاسو ته یو کس وي نه چې کله مې یو نیو ورډ بک رالمه غواړم چې ما سره پکې 3 یا 5 شیټس موجود وي نو بالکل تاسو کولی شئ رابشئ تاسو فایل مینیو ته رابشئ تاسو دې ځای نه آپشنس باندې کلیک کې بیا د هغې نه پس چې کوم دی ګوره انکلوډ دس مینی شیټس ښکاري که نه اونلی ون دی زه به ورته ولیکم چې 1 2 3 4 5 او دا به زه اوکې وکړم بس صرف دقه سیټینګ کول دی د دې باس دا 5 کول د دې ځای کې دی سینه انکلوډ دس مینی شیټ په کوم ځای کې موجود دی ما سره دس لایز ان جنرل ټیب هیر باید تاسو دا کلیر کړئ ځان سره دا به زه اوکې کړم دلته اوس آینده کې چې کله یو نیو بک راولمه اټومیټیکلی ما سره پکې شیټ څومره را سره 5 شیټس پر بک نورم ډېرول شي ورکوه که نه 255 نه زیات نشي ورکولی د صفر نه شروع کېږي نو ټوټل تعداد یې 256 دی ما سره واپس یې نه زه غواړم چې بس هماغه یو شیټ دې ماته راکوي فایل مینیو ته به راشئ را به شئ آپشنس ته دې ځای نه څونه هم چې ته ورکې ګوره زه ورته ورکوم دې ځای نه 8000 ما دوی دا ته څه کې ګوره لیمټ یې راته ولیکه دې ځای نه لیمټ یې راته ولیکه دلته او دې ځای نه تاسو any شیټس ورکولی شئ say 68 ورکوم که نه 80 ورکوم 80 مانه نه اخلي ولې هلته ماته وایي چې تا سره 255 شیټس پورې دا خو ته زیات ورکوې دې ځای نه دا ته څه کوې what are you doing here نو مطلب دا دی چې کم از کم دا خو ډېر غټ شیټس دي ما ته خو یو کس نه مې کوېسچن وکړم دا شیټ کوم ځای نو دې د وجې نه زیات نه زیات چې کوم دی مونږ یو انتخاب کو او دا اوکې مې کړه دې ځای نه اوس چې کله مې زه یو نیو ورک بک ته راځم نو ګوره ما سره پای کې اونلی ون شیټ دی را سره شیټ نمبر 1 سبا د نه څوک تپوس کړي دا ورک شیټ څه شی دی وټ از ورک شیټ یا شیټ څه شی دی یاد ساتئ څوک ورته ورک شیټ وایي څوک ورته شیټ وایي مایکروسافټ وایي دقسې ایکټیو شیټ هم ورته ویل کېږي ایکټیو شیټ spread sheet هم ورته ویل کېږي ورک شیټ شیټ ایکټیو شیټ spread sheet او electronic sheet ورته هم ویل کېږي electronic sheet سبا د نه څوک تپوس کوي have you done have you studied spreadsheet مطلب دا د ایکسل دی ویلی دی have you studied I mean electronic sheet یا ساتې موږ سره دوه قسمه شیټس دي یو مینول شیټ دی دا مینول دی مینول موږ یې په لاس باندې ډکو او دا شیټ چې کوم تاسو ته ښکاري دا الکترونیک سپریډ شیټ دی سپریډ وایي خور شوي ده خور شوي ده داسې الکترونیک ورته ځکه وایي چې دا په برق باندې چلیږي نو ځکه دې ته الکترونیک سپریډ شیټ ورته ویل کېږي یا الکترونیک شیټ ورته ویل کېږي او دا کم چې مونږ په لاس باندې لکه دا زیری په شکل کې ډکو نو دقه ته یاد ساتئ مونږ مینول شیټ ورته ویل کېږي نو څوک ورته ورک شیټ ایکټیو شیټ شیټ ا سپریډ شیټ ان الکترونیک شیټ اور الکترونیک سپریډ شیټ مطلب یې مونږ سره یو دی دا خبره ذهن کې یاد وساتئ وټ از دس زه ورته ویلی شم چې ا کلیکشن اف روز اینڈ کالمز روز او کالمز چې یو ځای شي نو هغې ته مونږ څه ویلی شو یاد ساتئ سپریډ شیټ یا ورته شیټ ورته ویلی کېږي روز او کالم څه شی دی یاد ساتئ وګوره دا مونږ سره افقي یو څو سل چې یو ځای شي نو دې ته رو ویلی کېږي رو رانه رو او عمودي او څو سل چې یو ځای شي نو هغې ته کالم ورته ویلی کېږي نو دا روز او کالم چې یو بل سره یو ځای شي د هغې نه تا سره څه جوړېږي د هغې نه تا سره شیټ جوړېږي د سره سمپل روز او کالمز کله یو ځای شي یاد ساتئ دقې ته مونږه ورک شیټ یا سپریډ شیټ یا الکترونیک سپریډ شیټ دا ورته ویل کېږي یاد ساتئ in a single spreadsheet we have 10,48,576 rows دی ما سره number of rows 1,48,576 شپېته او یا سوا پنځه نوي اته اتیا دغسې یو په یو پسې اصل ټیک دی نو 10,48,576 rows دې لارې نه یو په یو دې ځای کې اخیستی شي دغسې ولې خاندې څه غلط خو مې نه وی سو 10,48,576 روز دی په یو شیټ کې یاد ساتئ سبا د نه یو کس تپوس کې پروف کراتا وایي چې څنګه دی نو د کیبورډ نه یاد ساتئ دغه ایرو کیز وښیئ تاسو کنټرول سره وګوره دلته ودرېږه او کنټرول سره
دا ډاون ایرو کیو وخه دا لاندې وګوره دلته اتوماتیکلی راوسته 10,48,576 کو ډیر تاسو انټر وخه دنه پس تاسو نشي اغستې واپس وګوره برخه جې واپس وګوره کنټرول سره دا ایرو کیو وخه واپس په دې ما خپل ځای ته اتوماتیکلی راغوري دي بیا راځم وګوره دلته چې کالم څومره دي ما سره انا so we have یاد ساته 16,384 columns ما سره پکې موجود دي we have 16,384 columns دا پکې موږ سره موجود دي دلته سبا د نسو کوېسچن کې داسې په یو شیټ کې 16,384 columns دي څنګه به ګوره کالم دا ده کنه یا ساته په داسې وته رو وي ګوره رو په داسې وته رو ویل کی رو this is also a row this is also a row په داسې وته کالم وي کالم and column etc دا a b c ما ته کالم خي دا 1 2 3 ما ته رو راته خي دي سره اوس پتا سو کالم څنګه ګوره چې دا 16,384 کالم څنګه دي ما سره نو ګوره کنټرول رائټ ایرو کی خي طرف ته چې کوم ایرو کی دا غوخه اتوماتیکلی وی دا x f d چې کوم دا اخیری نمبر کالم د 16,384 کا اول a بیا b بیا c بیا d بیا e بیا f بیا z پورې بیا a a a b a c a d a f a g a د قصروانی بیا پسې a او پسې بیا b a b b b c b d د قصر اخره کې x f d پورې خبر راغله but we want to prove it again بیا تاسو غواړئ چې دا پروف کې په اعدادو کې وته خای آسان طریقې سره راشه دې زنه فایل مینیو ته را بشه تاسو آپشنز باندې وکلیک کې دا نه بس پسو کې فارمولاز ته براشه r1 c1 ریفرنس سټایل ته ټیک مارک خو یعنی رو نمبر مخایا او کالم نمبر مخایا r من رو c من کالم اوکې کدي سي نه نو ماته 16,384 کالمز تاسو دي صحیح ده کنه دینه زیات وی 16,384 کالمز نه تاسو زیات نشي غسته واپس راځم وګوره کنټرول واپس فایل مینیو ته راشه بیا آپشنز باندې کلیک کا چې کله چاته پروف کو فارمولا ستراشه ټیک مارک لری کا وګوره this one here ټیک بس دا صرف ټیک مارک آن کا البته کالم به په نمبر کې وخی ټیک مارک آف کا this one I'm talking نو مطلب دا چې هغه واپس a b c ته کنورټ پې کیا تباس بس دا اوکې کدي زینا څومره آسان وسګره ما x f d را تراک بیا کیبورډ نه کنټرول چپ طرف ته ایرو کی چې کوم دا وخه واپس دې سر ته واپس تاسو راشي سو انټرېسټینګ نه ها نو مطلب دا دې سوال نه د ایکسل باره کې سو کوېسچن کوي دا یو سو خبره ذهن کې تاسو یاد وساتئ روز او کالمز باندې خو پېښ وې کنه روز شي دی ا کلیکشن اف horizontal cells a collection of horizontal cells افقي cells وګوره دا یو سیل وی حجره ته یونټ ته ویل کیږي وګوره دا یو 2 3 4 5 د قصیل یو ځای شوی دی یې تر ویل کیږي کالم څه شي دی دا غي اپوزیټ دا غي سرچپا وګوره ا کلیکشن اف vertical cells vertical وی عمودی تا horizontal وی افقی تا اچھا جی دا وګوره دا واپس نیوز شي دی دته وی نیم باکس سو ته وی نیم باکس د نیم باکس کار څه دی په یوم په it shows the cell reference or cell address د ما ته cell reference یا cell address راته خي cell address cell reference وای ستا پدې ځای کې تاسو درېږئ کنه نو ما ته دې ځای کې D39 مطلب D نمبر وی تاسو سره کالم دی او 39 نمبر تاسو سره رو دا الفابیټس حروف تهجی دا همیشه د پاره تاسو ته A B C ادوما دا به تاسو همیشه پر کالم خي او نمبر چې کم دی به تاسو ته رو بهي ته وګوره که زبل زه تراشم دې ځای باندې مې کلیک کړ ماته وی C42 C نمبر کالم دی 42 نمبر رو دا مثال زیو خبر او کما زبدا سکارو کم چې زبا وچنه عزیز په دې چیر باندې ناسې دلته نو کالم 1
کالم 2 بیا رو 1 رو 2 نو مطلب په 2 نمبر کالم په 2 نمبر رو کې دی ولاړ دی ما سره اوس که دی کالم له رقم دی له A دی له B دی رو له رقم 1 2 نو دی په A1 کې ناشته دی په B1 کې ناشته ځکه B نمبر کالم دی او B2 کې ناشته سوري B2 کې ناشته B نمبر کالم 2 نمبر رو کې ناشته په یو ځای کې یو خاص الیمنٹ سرچ کولو دپاره جی پی ایس سسټم میټرکس باندې کار کوي میتھس کم کسانو میتھمیټکس آیا کې میټریسزم ویلي دي که نه میټریس ټول هم په دې باندې کار کوي دا میټریس دی ما سره نو ځکه دې ته سیل ریفرنس وایي نو ګوره یاد ساتئ نیم باکس او ما ته سیل ریفرنس D41 डी नंबर कॉलम च हर से क्यों देंगे where you want to go for it C43 B43 this one A38 A नंबर कॉलम 38 नंबर रो को दा 38 दे से तमराशी G38 G नंबर कॉलम 38 नंबर रो सो हो बचेंज की ता सर डबल बसी दे दीता फार्मूला बार होते भी दिखेगी वेरी इंटरेस्टिंग हां फार्मूला बार दे में सो खैर दे एक्सेल को डेर इंपॉर्टेंट दे تاسو منه سو لیټس سی ایون چې ما کوم آپشن ټیچ کړی مې دی باقي هم د کوېسچنز کو دوه کې بخامخا یو کس پروز دوه فیلډ فارمولا بار څه کوي یا ساته اټ شوز د فارمولا ما ته خي ګور یو مثال تاسو له درکما یو کس ماته جمع کرا تاسو در کوم چې 40 + 50 + 60 + 30 + وات ایور دې سره انټر میکو دلته خو تاسو سره جواب خي خو چې په دې ځای کې دوی خو نو هغه دغه شاته چې سب پراته دي هغه دته خي کنه تاسو او دې څنګه عادت هم پکې چینج کوی اوهو دا خو ما اضافه ور کړی دی ختم یې کته انټر یې کړی سینا نو یا ساته دې ځای کې خو ته عادت خي خو شاته دې څه خي فارمولا شاته دې فارمولا خي دې سینا دا خبره ذهن کې ځان سره یاد وساته क्लियर भाई कना आता न सभा न सो क्वेश्चन कई दगो फार्मूला दे से ना 1 by 1 तासो आगस्ते शे दे से न फार्मूला बार मा ता फार्मूला इट शोज द फार्मूला दे फार्मूला मा ता खई दे से ना वो बस द ABC 1 2 3 से शे दे नो ये याद साथे रो एंड कॉलम अ हेडिंग वत भी लिखी ABC and 1 2 3 etc 1 2 3 वगैरह वगैरह दा मसरा ABC 1 2 3 से खई फार्म रो एंड कॉलम हेडिंग वगोरा ABC 1 2 3 कता सुदा कॉलम और रोज चरता वाड़े च मालूम के कना नो द A और द D तरमें द खाली गाह कारी कना पदे उधरेगा द नेम बॉक्स लग ज्यादा कदा सुगर ज्यादा होले मिशे पदे उधरेगा माता हुई 10,48,576 रोज वगोरा दे जाके रहा खैया दे जाके खाली कना आता دا ګوره چې په دې ځای کلیک ونی سه کنه دلته بدر کې چې دا ګوره تاسو نمبر اف روز دی ملټیپلایډ بای وګوره کالم 16384 کالمز نو د نیم باکس کې ماته ک تاسو د دې او د دې ځای کې تاسو درې دی تاسو نو دا یو په یو تاسو اتوماتیکلی درکې نو روز او د کالم او تعداد دې ځای کې هم تاسو معلومول شي یا ساته 2014 کې مختلف دي 2010 کې مختلف دي 2009 کې مختلف دي یا ساته دا ښه 2014 او 14 کې یو شان په نورو کې مختلف رینج دي نو دا زموږ د مایکروسافټ ایکسل چې کوم د چاپیریال باره کې مې څو خبرې تشریح کړې کدی باره کې تاسو سوال یې باندې کول شي صدا فارمولا کاپی کول شي کوم ځای ته ها بالکل کاپی کول شي جنبري آ جاؤ دا کاپی کړئ ځنه او بل ځای کې پیسټ کړل تا کوم ځای کې پیسټ کړل تا انټر سره پیسټ ونه شو ګورئ فارمولا باندې ضرورت نشته دا کاپی کا او دلته پیسټ کړئ سه کم فارموله چې تاسو راته کېدا تاسو راته سه بیا د پیسټ طریقې د خیم دته یو په یو میتھډ ډیر زیات دی پدې سر جی یو شیټ کې سو پیج ہے ادا سړي کنه چې تم معلومه دا ما یو څو کسانو ته ویلو خو بیا په ځل شک کیو ما دا ویری کیږي مختلف کیږي د پیج بریک پریویو ته راشه کنه ویو کې پیج بریک پریویو ته راشه ویو کې کنه او دې څنګه اروکی اینڈ پورل تراول ادا اخیری حد دې کنه ما سره او دلته کې سلیکلو کا او دینه پس وګوره چې دا سیم نمبر پیج دی خدا ځان سره زه بالکل دا زمانه یادېږي ځکه مې ته وی چې نشم دته ویل دا اخیری ورقه ده کنه دا
मतलब 4 करोड़ 62 lakh 8,331 دا نمبر او دا پیج دی پیج په خپل خیم ده کنه خدا به زمانہ سے بس زم لګ استیمیټډ تو آیا اپروکسیمیټلی زیات نه سلور کروڑ پورې پیج سلور کروڑ پیج دی وچ د هیومن سومره ډیټا دا په ایکسل کې په یو وربوک کې خبره اوري دي یار دونه پیج دونه ورقه په یو پیج کې دي ته 255 ردی کې ضرب ورکا هیوج اماونت ها نو تاسو ربا شپېته 9,915 اتوماتیکلی راوشي سره دا د هغې هویزي میتډ دی موږ سره نو دغه طریقه ما ته نه یادېږي دا ځکه مې ورته وویل چې یاره آی ډونټ نو دیټ فور د فرست ټایم نو کوشش کوئ چې دغسې بس یاره اپروکسیمیټ 4 کروڑ سمثینګ اپروکسیمیټ مطلب دا چې هغې سره نور ورقې هم شته دی معین خان پېښه وې که نه